وخت په خیر. هغو دوستانو ته سلام چې همدا شېبه زموږ سره یو ځای شوله. حضرت عثمان نوري را سره مېلمه دی، تکړه لیکوال او همداراز ژباړن دی. د دوی سره پر دې موضوع باندې غږېږو چې په افغانستان کې او همداراز د ژباړې په برخه کې څومره کار شوی دی او همداراز ځوانان دغه برخې ته څومره لیواله دي. دوی په خپله هم البته د بېلابېلو سایټونو سره مرستې کوي، بېلابېلو سایټونو ته لیکنې ورلیږي او همداراز دوی نو بېلابېلو لیکوالو اثار ژباړي او د ژباړې سره خپله هم مینه لري. نور کسان هم دې ته هڅوي. دا چې دوی په ژباړه کې څه موندلي دي او څومره علاقهمندي لري او همداراز په دې وروستیو کې د ځوانانو علاقهمندي دغې برخې ته څومره زیاته شوې ده، په دې موضوع له نوري صاحب سره غږېږو. نوري صاحب ستړي مه شئ، سهار دې په خیر. السلام علیکم. نظري صاحب، تاسو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې، ستاسې تخنیکي همکارانو ته او د ستاسو له مایک نه ټولو هېوادوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډېرې زیاته من خوشحاله اوسئ نوري صاحب. څومره وخت کېږي چې د ژباړې سره مو علاقه پیدا شوله او ژباړه کوئ؟ نظري صاحب، د ژباړې برخه تقریبا د تېرو 3-4 کلونو راهیسې په دې فن کې کار کوم له ښه مرغه، او د ډېرو ملګرو مرسته راسره چې دې برخې ته راغلمه. که څه هم له تېرو په لومړیو کې سړی له تېروتنو سره مخ کېږي، خو ورو ورو دې برخه کې سړی چې کار وکړي نو هغه تېروتنې بیا حلیږي. نو یعنې د مکتب له دورې څخه که نه؟ نه، مکتب نه 1993 هجري شمسي کال کې فارغ شوم. کله چې ادبیاتو څانګې ته راغلم او خصوصا انګلیسي څانګه وه، او انګلیسي څانګه کې چې کله موږ ټرانسلیشن مضمون یا پیریډ لوسته نو هغه عموما د ټرانسلیټ برخه ده. هلته بیا ټرانسلیټ کې بیا تاسو په پوښتنې مرسته کوئ، ورډ بای ورډ ټرانسلیټ دی، لکه تحت لفظي دی. هغې کې بیا سړی له ستونزو سره مخ کېږي، خو موږ تقریبا له تېرو 3 کلونو راهیسې په دې برخه کې کار پیل کړی دی. ښه، د کومو لیکوالانو کتابونه ژباړئ او همداراز لیکنې ژباړئ؟ انګلیسي کومو ژبو څخه تاسو؟ نظري صاحب، زه خو په ډېرې هڅې سره کوښښ کوم چې د خپل مسلک نه ژباړې وکړم د انګلیسي ژبې څخه، ځکه په همدې برخه کې له تېرو 8 کلونو تقریبا زه کار کوم. هلته خصوصي کورس کې مو تدریس کولو، او دغه شان هلته ښوونځیو کې هم د انګلیسي او کمپیوټر مضامین تدریسوو. نو تقریبا د فارسي، عربي او انګلیسي څخه کولی شم په ښه ډول ژباړې وکړم. او هر څومره چې زیاتې ژبې انسان زده ولري نو کولی شي چې د زیاتو او دا خو دا یو سړی یو ژبه یاد ولري نو هغه یو شخص دی، 2 ژبې یاد ولري نو هغه تقریبا 2 شخصه کېږي، 3 ژبې ولري 3 شخصه. نو مهمه دا ده چې موږ تاسو کمال دا دی چې موږ تاسو ژبه زده کړو او ژبه کې کار وکړو، ژبه غني کړو، د ژبې لپاره کار وکړو. څومره کار شوی دی نوري صاحب په دې برخه کې؟ البته په دې وروستیو کې ډېرې ځوانان دي چې ځوان لیکوالان همدغه ژباړې برخې ته یې مخه کړې ده. زیاتره کسان ګورم چې د بېلابېلو برخو څخه د بېلابېلو ژبو بېلابېلو لیکوالانو کتابونه یا هم اثار را ژباړي پښتو ته یا هم نورو دري ته. د ژبې په بډاینه کې څومره رول لري همدا ژباړه؟ څومره کار شوی په دې وروستیو کې؟ تقریبا موږ چې کله پوهنتون لوسته 1 سیمیستر کې د ټرانسلیشن یو مضمون لرو. دغه مضمون کې د باروینګ برخه ده، قرضداري چې ورته ویلی شي یا پور دی. هغه کې د باروینګ لږ تشریح کړی و چې زموږ تېر سیمیستر په همدې باندې فوکس زیات کولو. تقریبا د انګلیسي ژبې 15 لغتونه یا 15% برخه چې دا په باروینګ کې نغښتې ده. خصوصا زه یو خبرې ته بله اشاره کوم، په دې مهاجرت کې زموږ افغانانو یو بل هنر دا ترلاسه کړه چې دوی د نوې هیواد کلچر زده کړه. د نور هیوادونو د ژبې ته په کتو سره هغو هلته زده کړې وکړې. ځوانان دلته زموږ هیواد ته راغله، د هماغو ته په کتو دوی په پرمختګ باندې خپلې ژبې ته کار کړی دی. ستاسو دویمه پوښتنه هم فکر کوم دا وه، پوښتنه څه ناڅه اوږده وه، دویم جزء دا و چې څومره کار شوی دی. کار خو ډېر شوی دی د تېر په پرتله باندې، خو زه چې څومره فکر کوم دا کار کم دی. باید لا هم زموږ او تاسو پښتو ژبې ته کار وشي. ته وایې چې دا چې تاثیرات زیات و د ژباړې د برخې ژباړه په دې وروستیو کې پرمختګ یې کړی دی، په افغانستان کې ډېرې ځوانان علاقمندان شوي دي. یعنې علت یې همدا و چې نورو هېوادونو ته یې سفرونه وکړل، په نورو هېوادونو کې زده کړې وکړلې، د هغوی د ژبې کلتور سره بلد شول، نو بیا په افغانستان کې دلته راغلل، دلته یې ژباړه باندې پیل وکړه. همدغه کوم کتاب چې ستاسې مخکې اوس پروت دی، د ژوند ورځونه، په دغه کتاب کې ما یو موضوع هم ژباړلې ده، د سفر
ګټې ما تشریح کړې وي. که څه هم مهاجرت او سفر به بیا فرق ولري، کلونه سفر کیدای شي دومره فاصله ونه لري. د سفر کولو ګټې په همدې کې نغښتې وي چې تاسو هغې سره قوت کیږي، پیاوړي کیږي، نوښت کوئ، بدلون کوئ، د مثبت فکر خاوندان کیږي، خپلو چارو سره مو لیوالتیا پیدا کیږي، د نوې کلچر سره به مخ شئ. که کلچر ګټور و زموږ او ستاسو د هیواد او خصوصا د افغانانو په ګټه باندې هغه تاسو کولی شئ کټ مټې خپلې ژبې ته خپل فرهنګ ته ور اضافه کړئ. که چېرته زموږ او ستاسو د فرهنګ سره ټکر کې نو مهم هم همدا ده چې موږ او تاسو کار وکړو او له ښه مرغه کار شوی دی، خو دا کار کم دی، باید ځوانان د دې نه باید زیات کار وشي. که په دې د کتاب په اړه باندې راته ووایاست، یوازې دا ژباړې دي که نه دغه هم دي، د خپل لیکنې هم دي شته؟ دا ژباړې دي د مصر یا ایجپت کې الازهر یونیورسټي ده، په ممبئی کې، په استانبول کې او داسې نورو پوهنتونونو، معتبر پوهنتونونو، بېلابېلو ارواپوهانو او استادانو هغه لیکنې د بېلابېلو سایټونو نه ما راخیستې دي. هغه لیکنې ما یو ځل مطالعه کړي دي. دې ژبه کې ما کمې لیدلی او دې له خاطره ما اړینې ګڼلې وې چې زه یې راوژباړم او له ښه مرغه دې کې ما سره ډېرو ملګرو مرسته هم کړې وه. که څه هم لومړۍ هڅه د تېروتنو سره مله وي، نو خو بیا هم په کافي اندازه یو څه دروندوالی لري، هغه اړتیا پرې پوره کېږي. نو په دې کې ټولې ژباړې نغښتې دي، لیکنې پکې نشته دی. په دې وروستیو کې د بېلابېلو ژبو څخه کتابونه را ژباړل کېږي. البته د ژبې په بډاینې کې مهمه رول درلودلی. اوس په کتابتونونو کې وګورو، موږ بېلابېل کتابونه لرو چې هر څوک کولی شي پښتو ژبه باندې، دري ژبه باندې د نورو هیوادونو د لیکوالانو هغه ژوند لیکونه، د هغوی هغه فعالیتونه، کتابونه وګورو چې دلته پښتو ته یا هم دري ته راژباړل شوي دي. که په دې اړه باندې راته ووایاست چې د ژباړې پر مسلکیتوب باندې څومره کار شوی دی، مسلکیتوب ته تاسو څومره ارزښت ورکوئ او همداراز څومره د پام وړ ده دغه خبره؟ نظري صاحب یو ټکي ته باید زه اشاره هم وکړم، هغه دا ده چې که څه هم د بېلابېلو پوهنځیو محصلین وي یا د بېلابېلو پوهنځیو فارغ زده کړیالان وي، هغو د روغتیا برخې نه فارغ وي، طب برخې نه فارغ وي، ژباړه په بله برخه کې کوي، نو حتما دې ځای کې څه نه څه ستونزې پیدا کېږي. خو زه بیا دا ستایم، څه نه څه ستایم چې دوی خپلې ژبې ته کار کوي، مینه ورسره، لیوالتیا ورسره لري، خپلې ژبې د غني کېدو، بډای کېدو لپاره هڅه کوي. خو زه فکر کوم موږ او تاسو که په هغه مسلک کې کار وکړو یا ژباړې وکړو چې هغه موږ پکې تخصص کړی وي، هغه ښه راځي. تېروتنې به مې انشاءالله دومره نه لري او اغېز به یې هم تر نورو په پرتله باندې ډېر وي. یعنې که چېرته مسلکیتوب په نظر کې ونه نیول شي، ستاسو په اند باندې پردۍ ژبې ځینې لغتونه راوړل شي په پښتو کې یا هم په دري کې استعمال شي، دا زموږ پر ژبې باندې، پر ادب، فرهنګ باندې مثبت یعنې منفي اغېز نه شي کولی؟ زموږ په ژبه باندې منفي اغېز کولی شي نظري صاحب. زه تاسو ته یو ساده مثال درکوم. پښتو ژبه دا زیاتره د انګلیسي او دري سره باروینګ لري، پور لري. موږ او تاسو ډاکټر کلمه لرو، انګلیسي کلمه ده، پښتو کې ورته روغتیاپال لرو یا رنځپوه لرو. انجینر کلمه ده، موږ او تاسو عوام که هغه سواد لري که هغه سواد نه لري، ټول په دې باندې پوهېږي. هغو دپاره موږ د ودانپوه کلمه فکر نه کوئ چې همدغه ژباړې، همدغه غیر مسلکي ژباړې وي چې زموږ په ژبې کې ځینې لغتونه را اضافه کړل، اوس موږ ډېری په پښتو کې، دري کې ډېری موږ انګلیسي یا هم ایرانی یا هم نور لفظونه استعمالوو پکې؟ دا خو استعمالوو، د استعمالولو وړ دي. که موږ او تاسو کتلي وي، ما په 2014 کال کې ژباړه کوله، انګلیسي سایټ و، پښتو نه مې هم کولی شو ژباړه وکړه، خو د کرکینفو له سایټ نه مې معلومات راخیستل. د ایرلینډ سره زموږ میچونه په ګریټر نوې لوبغالي کې ما چې د کوم وخت نه سایټونو سره همکاري پیل کړم، د هغه وخت نه شروع کېده. هغې کې تقریبا 40 پورې ریکارډونه جوړ شوي وو، داسې ریکارډونه وو چې هغه د یادولو وړ وو. هغه ما کټ مټ پښتو ژبې ته راوژباړل. ځینې کلمې پکې داسې وي چې هغه باید په انګلیسي ژباړل شوی وی، که په پښتو یې راوژباړو هغه مفهوم ډېر نه ورکوي. نو ځینې وخت به موږ او تاسو ممکن داسې کلمې هم پښتو ژبې کې د ژباړې په برخه کې ولیکو چې هغه مفهوم ورکړي. واقعا که مخکې د سایټونو یادونه وکړم، ډېرې سایټونه دي، ډېرې ځوانان ورسره مرسته کوي، کار کوي. دغه سایټونه ستاسو په ژوند کې او همداراز د نورو لیکوالانو د پرمختګ یا هم د لا تشویق په برخه کې څومره رول لوبولی دی؟ نظري صاحب هماغه د 2015 کال خبره ده، په هیواد کې موږ له ښه مرغه یو علمي سایټ لرو، لومړیتوب په نامه، چې دا زموږ د همکار بشیر احمد صاحب لخوا اداره کېږي. دوی ته ما لیکنه ورلېږله، زه هغه وخت کې له لیکنو سره ناشنا وم. له بده مرغه زه یو خبره بل هم ضرور بولم، یوه خبره کومه بل رایادېږي، ټولې ضرور دي. زه په داسې ټولنه کې رالوی شوی یم چې هلته څوک ژباړه نه پېژني،
هلته څوک لیکوالي دومره نه پېژني. ما ته موټیویټ او تشویق فکر نه کوم که چا راکړی وي. ما خپله موټیویټ او تشویق اخیستی دی. تا ته چا در وپېژندله ژباړه چې ته باید ژباړه وکړې ژباړن واوسېږې؟ نظري صاحب انټرنیټ نه مې استفاده کوله او لیکنې به مخته راغلې. دا لاندې عادتونه خپل کړي، دا کارونه وکړي، خوشحاله ژوند به ولرئ، څنګه ژباړن پلان کې ما ځان سره یو احساس وکړ ته په ادبیاتو کې کار کوې، په ادبیاتو برخه کې تخصص کوې، تا تر اوسه ژباړه نه ده کړې. دا ما ته د شرم لامل ګرځېده. دې له خاطره مې کوشش وکړ چې په ادبیاتو کې د ژباړې په برخه کې کار وکړم. تاسو مهمه خبره پوښتنه پاتې شو نیمایي کې د سایټ اغېز څومره دی. نو هغه وخت کې لومړیتوب صاحب قوانین زیات وو. ته به څو موږ ته پېژندګلوي رالیږئ، بیوګرافي به رالیږئ، ضمانت به راکوئ، د لیکنې سپیناوی به کوئ. دې نه زه ډار لرم. هغه وخت کې مې ډار لرلو. نو له ستونزو سره مخ یم، خو هغو سپیناوی هم غوښته، د لیکنې هغه لیکوالي اصول هم غوښته. هغه هر څه مې مراد کړي وو. زما لیکنې څو ورځې ځنډولې وه، پښیمانه وم او داسې هیجان غوندې وم چې زما لیکنه به کله په سایډ نشرېږي. کله چې په سایډ باندې لیکنه نشر شوه نو هغه وخت بیا زیات خوشحاله وم او شکر مې وایسته چې خدایه دا وخت هم راغی چې زما اثار مینوال لولي. نو اغېز ډېر دی د سایټونو، ډېر زیات دی، ځکه چې موږ تاسو یو بله یادونه کوم په دې کوزه پښتونخوا کې یا په پېښور نشترآباد کې د وحدت په نامه یو ورځپاڼه چاپېږي د پخوا راهیسې تقریبا 4 لسیزو راهیسې. دا د پښتنو لپاره هلته کار کوي، ادبیات پکې چاپېږي، نور سیاسي موضوعات هم پکې چاپېږي. نو ما فکر نه کوم چې په دې وحدت ورځپاڼه کې د زما لیکنه خپره شي، زما ژباړه دې خپره شي. له ښه مرغه هغه ارمان هم زما پوره شو. تقریبا دغه 20 ورځې وړاندې د ورځپاڼې مسؤل ایمیل راته وکړ چې موږ ته ژباړې رالیږه، موږ یې نشروو. نو که انسان کوشش وکړي هغه هر هدف ته رسېدی شي او اغېز یې تر نورو ډېر دی. یعنې همدغه زیاتره ځوانان به ستاسو غوندې همدې سایټونو هڅولي وي. کله چې یو څوک غواړي خپل اثار ولیکي، یو زحمت یو چی باندې وباسي، هغه چې ګوري په سایټ کې نشرېږي، خلک یې ګوري، نو دی لا تشویقېږي، لا هڅېږي. زه یقیني یم یعنې چې د زیاتره ځوانانو چې ژباړې ته یې مخه کړې ده، زیاتره کسان چې دغې برخې ته توجه کړې ده، پاملرنه کړې ده، همدا سایټونه به د همدې سایټونو تشویق او هڅونه. دا مهمه ده. د ویبپاڼو شتون په افغانستان کې له ښه مرغه اوس ډېر دی. تان سایټ لرو، یاران ویبپاڼې لرو، د بېلابېلو راډیو تلویزیونو یا رسنیو خپلې پاڼې دي. دوی هغه هلته د لیکنو ژباړو لپاره یو بېل کالم لري. په دې کې د ارواپوهنې برخه، د روغتیا برخه، د نورو د ژوند سره تړلي مسایل په دې کې خپریږي. تاسې باور وکړئ چې ما ته ډېری ملګري وایي دا ستا کتاب چې ما لوستی دی دا د 1000 ټوکو په شمېر چاپ شوی او بیا ما ته تقریبا په 100 تعداد کې کتابونه راکړه. ما هم فکره ملګرو ته وویشل چې هغو نظرونه راکړي. هغو ټول راته دا نظرونه راکړه، وایي دا کتاب چې موږ مطالعه کوو موږ په خپل جرم باندې اعتراف کوو چې دا ستونزې موږ لرو، زیاتره اروایي ستونزې یا رواني ستونزې دي. نو ډېره مهمه برخه ده. کله چې تاسو دا کتاب چاپوئ، یعنې زیاتره کتابونه ګورم چې شته دی، ځینې کسان شته چې په هغه اندازه باندې چې باید پاملرنه ورته وشي نه کېږي، ورته هغه ځینې اصول چې مراعات کړي نه مراعات کوي. تاسو څومره استادانو ته ښودلی دی؟ تاسو څومره استادانو سره مشوره کړې دی پر کتاب پر چاپ باندې چې وروسته د هغوی د وینا نه، د هغوی د لارښوونو نه تاسو دا کتاب چاپ کړی؟ زه ادبیاتو پوهنځي کې له بېلابېلو محصلینو سره، درنو استادانو سره په همدې کتاب مشوره باندې بوخت وم چې دا کتاب چاپ کړم، چاپ یې نه کړم. زما لومړۍ هڅه ده. او استادانو چې دا کتاب ولوسته او ډېر زیات تشویق یې راکړه، هڅونه یې راکړه او دا ډاډ یې راکړ چې دا ستا کتاب د لیکوالي اصولو سره برابر دی. یو بله خبره هم همدا کوم، دې کتاب کې یو موضوع ځای پر ځای شوې وه، همدا د سفر کولو 10 ګټې وي. دا ما مینه مجله په ننګرهار کې چاپېږي، ډېره نامتو مجله ده، دوی ته مې استولې وه. د هغې مشر راته ویلې ته موږ ته لیکنه راولېږه، موږ بیا وګورو، که له ستونزو خالي وه، ستونزې نه لرلې، موږ بیا خپره کړو. هغه چې ما ورولېږله سمدلاسه یې بېرته ریپلی راکړه چې ستاسې کتاب لیکنه چې ده د تېروتنو سره مله نه ده، ژباړه مو روانه ده. د ژباړې روانوالی ډېر مهم دی. نو انشاءالله ستونزه دې کتاب کې به نه وي. حتما املایي ستونزې زیات لري که نه، د کمپیوټر د ټایپینګ نور استادانو پرې کتنه کړې ده، او بیا کتنه او سمونه پرې زموږ ملګري ادبیاتو پوهنځي کې اختر محمد ژوندون کړې ده او تقریض هم پرې هغه لیکلی دی او ډېری استادانو پرې کره کتنه کړې. په وروستیو کې د ژباړې یا هم لیکنې د غلا په اړه باندې ووایاست چې
دغه دود دستور په ځوانانو کې څه ډول ارزوي؟ یعنې ادبي غلا ځینې کسان ورته وایي چې د بل چا لیکنه په خپل په نوم باندې کړي یا هم کاپي پیسټ حساب ووسي. دغې برخې ته څومره کار شوی دی؟ په دې وروستیو کې څومره کسان دي چې همدغه کار کوي؟ له بده مرغه په ډېر کم شمېر کې دا ځوانان اوس هم لرو، خو زیات هم فکره ملګري دي، زیات نوښتګره ملګري دي، هغوی دا کار نه کوي. دغه یو څو ورځې وړاندې زما یوه ژباړه وه، دا په یو سایټ باندې نشر شوې وه، خو نوم ورته د بل چا لیکل شوی و. نو ما ورسره بیا لږ بحث هم وکړ، استدلال مې ورسره وکړ، ما ژباړه د بل چا په نامه نشر شوې، ما خو ایمیل هم نه دی کړی. هغې ویل زموږ نوی همکار راغلی و، دغسې ستونزه پېښه شوې وه. نو زیات خلک شته چې دغسې قوانین د پښو لاندې کوي، خو دا د ګوتو په شمار دی، یعنې ډېر کم دی. انشاءالله دا به هم په وخت سره حل شي. او پیغام مې ورته همدا دی چې باید خپله کار وکړي، داسې شی نشته چې هغه انسان خپله نشي کولی، خو لږ خواري غواړي. او بله خبره مهمه هم همدا ده نظري صاحب، چې یو کار انسان کوي هغه به حتما له تېروتنو سره مخ کېږي. ما چې لومړۍ ژباړه کړې وه، ما سایټ ته واستوله، د کیلو د پوستکو په حواله باندې وه. دې کې ما ورډ بای ورډ ترانسلیټ کړی و او هغه سایټ نه نشر شوي وه. کمنټونه مې چې وکتل او تبصرې مې چې وکتلې، نو لږ هیجان ومه، تېروتنې پکې ډېرې زیاتې موجودې وي. خو د هغې نه ما درس واخیسته او هغه درس راخیستل تر دې ځایه پورې راورسولو چې اوس د مینوالو په مخ کې خبرې کوم. ډېرې زیاته مننه نوري صاحب چې راغله، زموږ بلنه ومنله. په دې هیله یم چې د ژباړې په برخه کې نور هم پرمختګ وکړي. په دې هیله یم چې د دې شاهدانو اوسېږو چې یو ورځ ستاسو بلا کتابونه چاپ شوي وي او زموږ په مخ کې واوسېږي. نصري صاحب خدای مو خوشحاله لره چې موږ ته مو دعوت راکړ څو خپلو هېوادوالو سره خپلې خبرې اترې شریکې کړو او دا نوي حالاتو څخه خبر کړو. کور ودان ژوند اوسئ. ډېره مننه. له تاسو هم ډېره زیاته مننه. په دې وروستیو کې واقعا ځوانان دغه برخې ته ډېر کار کوي او په دې هیله یم چې دغه برخه نوره هم قوي شي، نور هم ځوانان وهڅول شي تر څو خپل د ژبې د بډاینې په برخه کې کار وکړي، هغوی کتابونه راوژباړي تر څو وکولی شو چې د نړۍ له حالاتو څخه ځان خبر کړو. که چېرته موږ لکه څنګه چې نوري صاحب وویل که یوه ژبه ولرو، په یوې ژبې باندې پوه شو، نو یو نفر یې که په بېلابېلو ژبو باندې پوه شو، نو ډېر کسان به واوسېږو. په دې وروستیو کې ډېر کار شوی دی. د نامتون لیکوالانو ژباړې او کتابونه را ژباړل کېږي پښتو ته، دري ته. نو همدغه علت دی چې موږ اوس په کتابتونونو کې بلا کتابونه لرو، د مطالعې لپاره بلا کتابونه شته دی. او هیله ده چې یو شی هم دود چې هغه مطالعه ده، چې څوک لاړ شي کتابتون ته، یو کتاب په پیسو راونیسي او هغه مطالعه کړي. نو په دې هیله یم چې ځوانان دغه دود هم په خپلو منځونو کې سره عام کړي. لنډه دمه د دمې نه البته په زموږ همکارانو یو ویډیو چمتو کړې ده، همدغه وګورئ، بیا هم را سره ملتیا وکړئ. موږ له تاسو سره یو. د دې تورو شپو تیارو کې شوه سپوږمۍ په پلوشو کې. د دې تورو شپو تیارو کې سوه سپوږمۍ په پلوشو کې، زلفې پورته کړې له مخه، لمر راوخته په شپو کې، ښکلې سترګو ته مې راغله چې وي نور په تجلو کې. زلفې پورته کړې له مخه، لمر راوخته په شپو کې، ښکلې سترګو ته مې راغله چې وي نور په تجلو کې. بیا موسکۍ شوه غلې غلې شوه چې ماته په لیدو کې. ما یو سوال ورڅخه وکړ، شته تلسم ستا په کتو کې، څنګه تا ته په کتو شم، څنګه دې ښکېل کړم افسانو کې. څنګه تا ته په کتو شم، څنګه دې ښکېل کړم افسانو کې، څنګه دې رنګ کړم په رنګونو، څنګه دې جوړ کړم په لفظو کې. یا به ځان یو انځورګر کړم، یا به جوړ کړم په خیالو کې، یا به ځان یو ښه شاعر کړم، تا انځور کړم په شعرو کې. څه خو خیال څه حقیقت یې چې دې لیکم په نظمو کې، یو احساس د تخیل یې چې دې لیکم په دې شپو کې.
یا به ځان یو ښه شاعر کړم تا انځور کړم په شعرو کې څه خو خیال څه حقیقت یې چې د لیکم په نظمو کې یو احساس د تخیل یې چې د لیکم په دې شپو کې ته په خیال کې به ورشه یې آشنا ستا په غزلو کې آشنا ستا په غزلو کې